ملګرو دوستانو په یو کمنټ باندې دا د ټیک ټاک آی ډي تر لاسه کړی چې دا یو کې آی ډي دا مونټایز ده او د دې ټوټل فالوور 60000 دي سکم 15000 فالوور لري او داسې 2 لک لایکس لري. ملګرو دوستانو یو کمنټ وکړئ او دا د ټیک ټاک آی ډي تر لاسه کړی. تاسو په کمنټ کې څه لیکئ؟ په نن ویډیو کې زه تاسو ته کمپلیټ هر څه وایم او کلی غونډه کې کمنټ وکړئ. د چا په کمنټ باندې زما ګوته ودرېده زه به سکرولینګ کوم په کمنټس کې، نو هغه ملګری ته به زه دا ټیک ټاک اکاونټ ورکوم، دغه نه به د واتس اپ نمبر اخلم، په هغې باندې به زه هغه ته جیمیل او پاسورډ هر څه سینډ کوم. او بله دا خبره چې دا مونټایز اکاونټ ته راځي زه درته مکمل آی ډي درښایم. ملګرو دوستانو دا زما اکاونټ ته بره چې په 3 لاین باندې زه کلیک وکړم بیا په بیلنس ته راشم نو تاسو ما سره کتلی شئ چې په دې کې روپۍ خو شته او دا یو کې اکاونټ دی. او د دې نه بعد ملګرو چې زه په سیټینګ باندې کلیک وکړم بیا په اکاونټ باندې کلیک وکړم ملګرو دوستانو تاسو زه په دې بره اپشن باندې کلیک وکړم نو تاسو ما سره کتلی شئ چې دې کې زما اکاونټ راغللو او یو کې دی کمپلیټ. نو که دا یو کې اکاونټ تاسو ترلاسه کول غواړئ نو یو ښکلی کمنټ وکړئ. کمنټ کې به تاسو څه لیکئ په دې ویډیو کې به زه تاسو ته هر څه په ډیټیل سره وایم. نو راځئ ملګرو چې شروع کړو ویډیو. زه به تر ټولو مخکې تاسو ته وایم ملګرو دوستانو که تاسو چینل نوي سبسکرایب کړئ نو چینل به لازم سبسکرایب کوئ. چا چې چینل سبسکرایب کړی وي نو هغه ملګري ته به دا د ټیک ټاک اکاونټ میلاویږي او هغه هم مکمل فری. اوس به زیات ملګري زیات کمنټونه کوي خو ملګرو دوستانو زه تاسو ته وایم چې د هر جیمیل نه تاسو 15 کمنټس وکړئ. تاسو زیات کمنټس هم کولی شئ خو صرف چې زه کم کمنټس تاسو ته ښایم نو هغه تاسو د هر جیمیل نه 15 کمنټونو نه زیات نشئ کولی. او بله دا خبره طریقه درښایم که تاسو سره زیاتې جیمیلې وي نو تاسو د ټولو جیمیلو نه کمنټس وکړئ. که چیرې ستاسو په یو آی ډي باندې ما یا ګوته ونیوه یا په دویم آی ډي یا په دریمه د کومې آی ډي په قسمت کې راغللو نو هغه آی ډي ته به زه د خپل د ټیک ټاک اکاونټ مکمل فری ورکوم. طریقه زه درښایم چې ستاسو کوم د یوټیوب چینل دی هلته کې به تاسو راشئ هلته به ولیکئ سیم سکیل ایچ بي دغه ویډیو به اپلوډ شوي د ویډیو په لنې باندې کمنټس تاسو به وکئ. سیره کمنټس به تاسو څه کوئ هغه به د ویډیو په اخره کې زه تاسو ته وایم. نو ملګرو دوستانو بیا به دویم جیمیل ته راشئ سیټینګ ته راشئ د خپل یوټیوب دا پروفایل باندې کلیک وکړئ دې باندې کلیک وکړئ لاندې او دا سویپ دغه ووهئ چینل صحیح ده دغه طرفه تاسو بل چینل هم راوړلی شئ. چینل چینج کړئ او د بل چینل نه هم تاسو سرچ کړئ سیم سکیل ایچ یو بي بیا چینل راولئ او سبسکرایب یې کړئ او د هغې نه بعد ښکلي کمنټس وکړئ صحیح. او ملګرو دوستان داسې تاسو سره که زیاتې چینل وي د هر چینل نه تاسو کمنټس وکړئ نو کیدای شي چې ستاسو د یو چینل نه وي د بل چینل باندې خو زه ګوته ونیسم او د آی ډي به تاسو ته میلو شي چې څومره تاسو سره زیاتې چینلې وي هماره به تاسو زیات کمنټس وکړئ او د هغې د وجې به تاسو ته دغه آی ډي میلو شي. نو ملګرو دوستانو تاسو به په کمنټس کې څه لیکئ نو تاسو چې په موبایل کې 2% چارج وي هغه ماته په کمنټس کې ولیکئ صحیح ده ځکه چې د ټولو ملګرو یو شانتې کمنټونه رانه شي او دا ټارګټ دی تاسو سره چې 100% چارج وي لکه مثال کې اوس ما سره 30% چارج دی نو زه به صرف 30 ولیکم صحیح ده ملګرو نو داسې پرسنټیج به ورسره ولیکم. نو داسې که تاسو سره هر 100% چارج وي په موبایل کې نو هغه به ولیکئ او په کمنټ کې به یې راته پیسټ کړئ صحیح ده قربان. نو ټول ملګري ښکلي کمنټس وکړئ شاباسي زه ستاسو د کمنټ په تمه یم او راتلونکي ویډیو چې تر کومه پورې ما نه اپلوډ کړي تر هغه پورې به زه دا اکاونټ چاته هم نه ورکوم. نو ټول ملګري ښکلي کمنټس وکړئ ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او څومره جیمیل چې در سره وي د هغې نه کمنټس وکړئ د خپلو ملګرو نه ماته کمنټس وکړئ. کیدای شي چې زه ستاسو د ملګرو په کمنټ باندې ګوته ونیسم نو هغه ته به پته نه وي او تا ته خو به پته وي نو کیدای شي چې هغه آی ډي هم زه تا ته درکړم. ملګرو دوستانو ښکلي کمنټس وکړئ د خپلو ملګرو نه وکړئ د خپل ځان نه وکړئ څومره جیمیل در سره وي د هغې نه راته ښکلي کمنټس وکړئ زه ستاسو د کمنټ په تمه یم او دا راته ووایئ چې راتلونکي ویډیو زه تاسو ته په اے آی باندې جوړه کړم که د ترکیې د کارانو معلومات درکړم او که داسې زه تاسو ته نورې آیډیانې هم راوړم نو ښکلي غوندې کمنټس راته په پښتو لینګویج کې وکړئ نو د هغې په تمه به هم یم. نو ملګرو دوستانو په بله ویډیو کې به میلاویږو چاته به آی ډي میلاویږي د چا په نصیب کې به وي نو د هغه د ډېره بیا مبارک وي مبارکي به لازم ورکو. نو تر بلې ویډیو پورې زموږ سره پاتې شئ په لوی الله مو سپارم.